السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د لام توري کې د لوست موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. لام، لوست. لوست لوست د انسان پوهه زیاتوي. لوست د انسان پوهه زیاتوي. زه په رخصتي کې ډیر کتابونه لولم. زه په رخصتي کې ډیر کتابونه لولم. زما ورور د تاریخ کتابونه لوستی دي. زما ورور د تاریخ کتابونه لوستی دي. زه د پښتو کتابونو د لوستلو سره مینه لرم. زه د پښتو کتابونو د لوستلو سره مینه لرم. دا د لیک او لوست اسانه زده کړې لومړی کورس دی. دا د لیک او لوست اسانه زده کړې لومړی کورس دی. زه د خپلې ژبې لیک او لوست په ښوونځي او کور کې زده کوم. زه د خپلې ژبې لیک او لوست په ښوونځي او کور کې زده کوم. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات معنا: پوهه، علم، زده کړه. پوهه، علم، زده کړه. لومړی، اول، ابتدایي. لومړی، اول، ابتدایي. کورنۍ، دنده. د لام توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د لام توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د لام توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړی کلمه به یې زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې به بیا تاسو ولیکئ. لمونځ، چې د تورو په بڼه لیکو: لام، میم، واو، نون، ځې. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو لمونځ کلمه ترې جوړیږي. لام، میم، واو، نون، ځې. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو لمونځ کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: معلم، قلم، رنګمال. دا لغاتونه به د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د لام توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د لام توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د لام توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړمه، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. ویاله: واو، ی، الف، لام، ه. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو ویاله کلمه ترې جوړیږي. واو، ی، الف، لام، ه. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو ویاله کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: ملګری، غلا، ګلان. دا کلمې د تورو په بڼه لیکل شوي دي. تاسو به یې د لغات یا کلمې په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د لام توري کې د لوست موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته 4 کلمې د لام توري کې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه یا لغات ما درته ترې جوړ کړ، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې د لوست موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د لوست موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.